دا یو خور سوال کړی دی چې حدیث کې خو دا راغلی دی چې ښځې له نه دي جایز چې دا نفلي روژه ونیسي او خاوند د هغې په کور کې. نو آیا تعجدو دپاره به هم اجازت لري او د نفلي مونځ دپاره لکه څنګه چې به نفلي روژې دپاره د خاوند نه اجازت لري؟ الجواب دا خو واضحه د حدیث کې راغلي په صحیحینو کې دی چې لا یحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. نه دی جایز یو ښځې لره چې هغه روژه ونیسي نفلي او خاوند یي مګر په اجازت د هغه. دا مسله د اجازت چې دی دا په حج کې دی، دا په روژو کې دی، خو په نفلي منځونو کې او په تهجدو کې نه دی. وجه د هغې دا ده روژې کې ولې اجازت ته ضرورت دی؟ ځکه چې د روژې وخت ډېر دی، د سحر د مانځه نه واله سحر د راختو نه واله د ماښام نور ډوبېدو پورې ټیم دی او په دې کې د خاوند څه حاجت را پېښ شي، ضرورت یې راشي، نو خو وخت ډېر دی، لږ خو نه دی. او سړی ورته چې انتظار وکړي نو هغه ډېر دی. بل دا چې د خاوند خبره منل په زنانه واجب دي او دا روژه نفلي ده او واجب د نفلي نه څه ضروري. خو اوس دا نفلي مونځ چې تهجد د دې خو دومره وخت نه وي که نه، تهجد شي عام نفلي مونځ د دې خو ډېر وخت نه دی چې نه بلکل هغه صبر نشي کولی، داسې خو نه ده. او که بالفرض یو خاوند ښځې ته اواز کوي نو هغه په تهجدو ولاړی نو دا د مونځ هم ماتولی شي، کوم علما چې دې قایل دي چې مونځ ماتېږي. او که نه وایي چې نشي ماتولی خو لنډولی خو شي که نه، مختصر دی کې سلام دی وګرځي، نو بیا هم دې کې ګنجایش هغه شتي. نو نفلي مونځ که هغه تهجد او که بل مونځ وي په دې کې زنانه دپاره د خاوند نه اجازت اخیسته دا واجب نه دي او نه لازم دي.